سلام علیکم، ستړي مشئ. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د جرمني ژبې په ګرامر کې یو له ستونزمنو برخو دا ده چې ټول نومونه جنسیت لري، یعنی د انسانانو، حیوانات، نباتات، شیان لکه میز، چوکۍ، قلم، موبایل او داسې نور یا نارینه یا ښځینه او یا خنثی. او د دغه جنسیت لپاره درې خاص ارټیکلونه شته: der، die، das. der د نارینه او نومونو ارټیکل ده چې له زرهاو نومونو نه چې په جرمني ژبه کې شته یوازې 34% نارینه دي او د ارټیکل اخلي. دی د ښځینه او نومونو ارټیکل ده چې 40% یعنی ډیری نومونه دا ارټیکل اخلي. او das د خنثی نومونو ارټیکل ده چې یوازې 20% نومونه جوړوي. د زده کوونکو لپاره دا ستونزمنه ده چې پوسی یو نوم نارینه ده، ښځینه ده او که خنثی ده ترڅو سم ارټیکل ورته وکاروي. خو ځینې داسې لارې او قاعدې شته ده چې له هغو نه په ګټه اخیستلو سره موږ کولی شو وپېژنو چې کوم نوم کوم ارټیکل اخلي. دغه قاعدې او لارې ټولې په همدې خپرونه کې راسره وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بیرته په خیر راغلی. دا قاعدې په لاندې ډول دي. لومړی د انسانانو نومونه یا د خلکو نومونه. د دې لپاره قاعده دا ده چې ټول هغه خلک چې نارینه دي لکه سړی، هلک، پلار، زوی، همدارنګه ماما، کاکا، معلم، انجینیر، ډاکټر، دا ټول د der ارټیکل اخلي، لکه der Mann، der Sohn، der Bruder، der Arzt، der Lehrer. او هغه نومونه یا خلک چې ښځینه دي لکه مور، ښځه، خور، همدارنګه معلمه، انجینیره، ډاکټره، دغه ټول نومونه د دی ارټیکل اخلي، لکه die Frau، die Tochter، die Schwester، die Ärztin، die Lehrerin. دلته یوه استثنا شته چې جینۍ ته das Mädchen وایي. Mädchen ته د das ارټیکل راځي یا خنثی ارټیکل. داسې ولې das ورته راځي؟ دا د das ارټیکلو په برخه کې د ویډیو په آخره کې حتما وګورئ، جالبه او ضرور معلومات دي. د انسانانو یا د خلکو نومونو نه پرته نور شیان نومونه بیا جدا قاعدې لري. اول د der یا د نارینه نومونو قاعدې وایو، بیا د دی او بیا د das. لومړی د der. فصلونه، میاشتې، د هفتې ورځې او د ورځې مهالونه دا ټول نارینه دي، د der ارټیکل اخلي، لکه der Frühling، der Sommer، der Herbst، der Winter، همدارنګه der Januar، der März، der August، der Montag، der Samstag، der Freitag، das Wochenende. Das Wochenende یوه استثنا ده. der Morgen، der Nachmittag، der Abend، die Nacht. die Nacht بیا یوه استثنا ده. اربعه حدود، شمال، جنوب، شرق، غرب هم نارینه دي، der ارټیکل اخلي. der Norden، der Süden، der Osten، der Westen. هوا، der Regen، der Schnee، der Wind، دا ټول نارینه نومونه دي، مګر die Wolke. die Wolke یوه استثنا ده. automarken یا د موټرو برندونه دا هم نارینه ارټیکل اخلي، der Audi، der BMW، der Mercedes او داسې نور. währungen، اسعار یا پیسې هم نارینه ارټیکل اخلي، لکه der Afghani، der Dollar، der Euro. خو دوه استثناوې پکې شته، پاوند ته وایي das Pfund او روپۍ ته وایي die روپي. بله برخه ده endungen، هغه کلمې چې په دغه لاندو تورو باندې ختمې شوي، دغه کلمې هم د der یا نارینه ارټیکل اخلي. هغه کلمې چې په and او end باندې ختمې شوي دي، لکه der Elefant، der Demonstrant، der Präsident او همداسې نور. په دې کې دوه دانې استثناوې شته، یو ده das Croissant، بل ده das Restaurant. دا دواړه فرانسوي کلمې دي چې په آلماني کې او تقریبا په ټولو ژبو کې کارول کیږي. د فرانسوي ژبه مو یاده کړله. له همدې موقع نه په استفاده باید تاسو ته ووایم چې زه د جرمني ژبې ترڅنګ د انګلیسي او د فرانسوي ژبې زده کوونکی هم یم. او یوه پوښتنه چې همیش له ما نه کیږي هغه دا ده چې فرانسوي ژبه سخته ده یا جرمني او یا که انګلیسي ژبه.
نو د دغه موضوع په اړه باندې به یو خبرونه هرومرو په چینل کې خبرو. داسې کومه ژبه سخته ده، کومې برخې سختې دي، دا ژبې څومره وخت کې یو څوک زده کولی شي، په تېره پښتانه څومره وخت کې زده کولی شي. نو چینل هرومرو سبسکرایب کړئ تر څو داسې خبرونې له لاسه ورنه کړئ. مننه. بیرته ورګرځو خپل درس ته. اور هغه کلمې چې په اور باندې ختمېږي هم der ارتیکل اخلي، لکه der Motor, der Direktor. هغه کلمې چې په ایخ باندې ختمېږي لکه der König, der König, der Teppich، همداسې نور. هغه کلمې چې په انګ باندې ختمېږي لکه der Ring, der Camping, der Zwilling او داسې نور. هغه کلمې چې په است باندې ختمېږي der Kapitalist, der Sozialist, der Optimist او همداسې نور. اسموس باندې چې ختمېږي der Kapitalismus, der Sozialismus, der Optimismus او همداسې نور. راځو د ډي ارتیکل ته. کوم کلمې د ډي ارتیکل اخلي؟ لومړی شمیرې لکه die 1, die 5, die 47 او همداسې نور. د ونې او نباتات هم د ډي ارتیکل اخلي لکه die Palme, die Rose, die Blume او همداسې نور. دلته یوه استثنا ده، der Baum، ونې ته der Baum وایي. Obstsorten یا د میوې انواوې هم die ارتیکل اخلي لکه die Banane, die Kiwi, die Traube او همداسې نور. دوه استثناوې په دې کې هم شته، der Apfel او der Pfirsich. هغه کلمې چې په دغه لاندو تورو باندې ختمېږي هغه هم د ډي ارتیکل اخلي په اونګ باندې لکه die Heizung, die Rechnung, die Versicherung. په heit او kite باندې لکه die Freiheit, die Einheit, die Fähigkeit. په shaft باندې لکه die Freundschaft, die Gesellschaft. په ion باندې لکه die Station, die Position, die Region. په ایک باندې لکه die Musik, die Politik, die Mathematik. په تیت باندې لکه die Universität, die Qualität. په اوه باندې لکه die Natur, die Kultur, die Temperatur. په ans او ens باندې لکه die Distanz, die Existenz, die Differenz. په age او ade باندې لکه die Garage, die Etage, die Marmelade. په ai باندې لکه die Bäckerei, die Bücherei. په ای باندې هغه کلمې چې دوه سیلابه ولري یا دوه هجاوې ولري لکه die Lampe، لمپ دوه هجاوې دي، die Straße، die Reise او همداسې نور. راغلو دسته یا د خنثا نومونو ارتیکل ته. Namen von Kindern und Tiere-Kindern. د ماشومانو او د ژویو د ماشومانو یا د ژویو د بچکیانو نومونه das ارتیکل اخلي لکه das Kind, das Baby, das Lamm, das Fohlen, das Kalb. وری، چرګوړی، خوسکی. مګر یوه استثنا دلته هم شته، der Welpe. der Welpe پاپیګک ته وایي. Städt und Sprachen. د ښارونو نومونه او د ژبې نومونه das ارتیکل اخلي لکه das Kabul, das Berlin, das Paris, das London, das Pashto, das Persisch, das Deutsch, das English او همداسې نور. Nominalisierung. له فعل یا له صفت څخه چې کله د نوم په شکل استفاده وسي دې ته Nominalisierung وایي. Das Laufen, das Essen, das Sprechen. Laufen منډې وهلو ته وایي. Das Laufen منډه. Essen خوړلو ته وایي، مګر das Essen خوړو ته وایي، خواړه. Sprechen خبرو کولو ته وایي، مګر das Sprechen خبرې یا خبرې اترې یا مرکه. همداسې das Gute, das Schöne, das Alte صفتونه دي، خو د نوم په شکل باندې استفاده کیږي. لومړی تورې غټ لیکل کیږي او د das ارتیکل اخلي. رنګونه Farben.
das Weiß, das Grün, das Blau، ټول رنګونه das آرټیکل اخلي. توري، Buchstaben، das A، das B، das Z. Stoffe، مدني مواد، ټوکرې، تیکې او پارچې، دا شیان ټول das آرټیکل اخلي، لکه das Gold، das Silber، das Platin، das Glas، das Plastik، das Holz، das Öl. هغه نمونه چې په دغه لاندو تورو باندې ختم شوي دي هغوی هم د das آرټیکل اخلي په hen او لاین باندې، لکه das Mädchen. اوس پوه شوئ چې ولې Mädchen د das آرټیکل اخلي، ځکه چې په دغه توري باندې ختم شوی hen. das Mädchen، همداسې das Brötchen، das Päckchen، das Fräulein، das Männlein، das Büchlein. دغه د لاین کلمه چې هر نوم سره وکارول سي وړکی کوي هغه نوم، لکه موږ پښتو کې وایو هلک هلکی، همداسې سړی سړکی یا ښځه ښځګۍ. دغه لاین له نومو سره همداسې یوه معنا ورکوي. Fräulein، das Fräulein یعنې ښځګۍ، das Männlein یعنې سړکی، das Büchlein یعنې کتابکی یا کتابک، کوچنی کتاب. هغه کلمې چې په ما باندې ختمیږي هم د das آرټیکل اخلي، لکه das Drama، das Klima، das Stigma. په ټل باندې چې ختمیږي das Viertel، das Fünftel، das Zehntel. په منټ باندې چې ختمیږي لکه das Dokument، das Element، das Apartment. مګر der Moment، der Moment. په او باندې چې ختمیږي لکه das Kino، das Radio، das Auto او همداسې نور. په اوم باندې چې ختمیږي لکه das Datum، das Zentrum، das Album. په انګ باندې چې ختمیږي خو انګلیسي کلمې لکه das Shopping، das Training او همداسې نور. او بالاخره هغه توري چې په ګ ای باندې شروع کیږي هم د das آرټیکل اخلي، لکه das Gespräch یا das Gesicht. د آرټیکل یا د جنسیت د پیژندنې اسانه لارې او قاعدې همدا ولې داسې یوه 100% قاعده نشته چې له هغې نه په استفاده بدون له استثنااتو نه موږ ووایو چې دغه نومونه نارینه دي، دا ښځینه دي او یا دا خنثی دي. د همدې لپاره دغه برخه لږه ستونزمنه ده، خو د آرټیکلونو زده کول دا یوه لویه پروسه ده او ډېر وخت نیسي، کیدای شي په میاشتو، کیدای شي په کلونو باندې، حتی تر دې چې له ځینو جرمنانو نه چې هم د سختو نومونو پوښتنه وکړي په آرټیکلو باندې نه پوهېږي، نو دا ډېر وخت نیسي. خو زما له خوا نه تاسې ته 2 دانې پیشنهاده دي. لومړی دا چې تاسې چې هر نوم زده کوئ له آرټیکل سره یې زده کوئ، لکه اپفل مه وایئ، همیشه der Apfel، der Apfel له آرټیکل سره یې زده کوئ. دوم وړاندیز مې دا ده چې تاسې دغه خپرونه څو ځله وګورئ تر څو دغه څه ناڅه قاعدې او لارې چې شته دا تاسې په ذهن کې کیني. لکه نن مو وکتله، سبا یې بیا وګورئ، یوه هفته بعد یې بیا وګورئ، کله مو چې A1 واخیسته بیا یې وګورئ، د A2 اخر کې بیا وګورئ، د B1 سرټیفیکیټ مو چې واخیست بیا یې وګورئ. کرا کرا تاسې ته دغه قاعدې اسانه کیږي او دغه آرټیکلونه بالاخره زده کوئ. هیر مو نسی چې ویډیو لایک کړئ او له ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بلې خپرونې د الله په امان.